الرحمن الرحیم. نوح، حضرت نوح علیہ السلام الرسول، د خدای رسول. نوح علیہ السلام مبارک د الله رسول. واراد الله او اراده وکړه الله رب العزت اندا چې یورسلا اولیږي نوح علیہ السلام مبارک الى قومه قوم خپل ته، یعنی قوم طرف ته ولیږي. الله رب العزت اراده وکړه دا چې ولیږي نوح علیہ السلام خپل قوم طرف ته. کان فی القوم، وو په قوم کې اغنیا مالداران، و رؤساء او رئیسان سرداران، ولکن الله لیکن الله رب العزت اختار نوحا غورک منتخب کا نوح علیہ السلام لرسالته د پاره د رسالت خپل. ولم یختر او غوری نک احدا یو منهم داغینا، یعنی اغنیاو د رؤساو د سردارانو نسو کې غوره نک. وو په دې قوم کې مالداران سرداران الله رب العزت غوره ک منتخب ک نوح علیہ السلام د پاره د رسالت خپل، او غوره نک یو د دوینا. الله یعلم پویږي من یحمل رسالته چې څوک اوچتوي رسالت د والله الله یعلم پویږي من یحمل امانته څوک داغي امانت اوچتولی شي اوچتي په دې الله رب العزت پویږي. وکانه وو نوح علیہ السلام رجل صالح، یعنی سړی صالح و، کریما شریف. وکانه نوح علیہ السلام رجل عاقلا عقلمند، حلیما صبرناک صبر والا. نوح علیہ السلام صالح او شریف. نوح علیہ السلام مبارک عاقل و صبرناک و بردبار. وکان نوح علیہ السلام ناصحا ناصح، شفیقا شفقت کون کے یعنی مہربان. وکان نوح علیہ السلام صادقا صادق رشتنی، امینا امانتدار. اختار اللہ غرک اللہ رب العزت منتخب کا اللہ رب العزت نوح علیہ السلام لرسالته د پاره د رسالت خپل. و اوحى الیه او وحی وکا نوح علیہ السلام ته ان انذر قومک دا چې ويروي قوم خپل، یعنی قوم خپل ويروا من قبل مخکې لدین ایات او چراشی په دوی عذاب علیم دردناک. غرک الله رب العزت نوح علیہ السلام د رسالت خپل د پاره وحی وکا نوح علیہ السلام طرف ته چې ويروي قوم خپل مخکې لدین چراشی په دوی باندې عذاب دردناک. فقام بصدرید نوح علیہ السلام مبارک فی قومه قوم خپلتا یقول ویلی للناس د پاره د خلکو انی لکم بشک زتاس د پاره رسول یم امین امانتدار. نوح علیہ السلام قوم ته ویلی چې زتاس د پاره رسول یم امانتدار.